نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش
ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اقوال نبی پھول ہیں بدعات ہیں کانٹے اقوال نبی پھول ہیں بدعات ہیں کانٹے ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسے بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے درود شریف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عزیزانو دو قرآن کریم یو مختصر آیت کریمہ اور دو سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم دو یو حدیث مبارک دو تلاوت سعادت ما حاصل کرے دے جابر رضی اللہ تعالی عنہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخاص و صحابہ کرامو کے دے بعض خلق ذہن کی دا اشکال راضی چھ جابر معنی خدا ظالم او د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د یو ګران صحابی نوم څنګه جابر کې خدای شه امدارنګي باز خلکو په ذهن کې دا هم یو غلط فهمی ده چې هغه وایي چې د الله یو نوم جبار ده او جبار ظالم ته وایي او بعض خلک وایي چې د الله یو نوم قهار ده یعنی د قهر کولو والا نو جابر یا قهار یا جبار دا یو د اردو جبار و قهار ده
او یو د عربی جبار او جابر دے په دې کې فرق دی. په اردو کې عام خلق جابر هغه چاته وایي چې هغه ظالم وي، جبر کولو والای، او په عربی کې جابر په دې معنی باندې نه دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابي نوم چې جابر دی، دا اصل کې جابر ویلې کیږي د مات شي جوړون کی تا، د مات هډو کی جوړولو والا تا جابر وای. جبیرا پټه ته ویلې کیږي چې هغه کله انسان لاس یا پخه مات شي پټه پر راتاو کی، هغه پټه ته جبیرا وای، او جابر هغه چاته وای چې هغه مات شي جوړي. سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم کم دعاگانی چھ رب العالمین نغوختی دی، سوالونے کری دی، نو دا اللہ جل جلالہ مختلف نمونا خیستہ خیستہ نمونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی. ولی بہترین دعا غدا چاہا اسماء الحسنہ سرا وغختیش. قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، رب کے لیے خوبصورت خوبصورت نام ہے، انہی کی ذریعے سے مانگا کرو، انہی کے ذریعے سے. رب العالمین خیستہ خیستہ نمون دی کریم، رب العالمین نم دے رحمان، نم دے رحیم. اللہ فرمائی فدعوه بها، ہاوی پزرعے باندے تاسو اللہ نا غوخت کوئی، یا کریم پا ما باندے کرم وکا، یا رحیم پا ما باندے رحم وکا. دانا چه خدا پاکا تد پلنی پا توفیل ماو بخا، خدا پا حق د فلنی ما تا بخانا وکا. دا زمان دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہب کی دی سیزونو تا نجائز ویلی شوی. اللہ فرمائی فدعوه بها، میرے ناموں کے ذریعے سے مجھ سے مانگا کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ تام آواز کئی، فرمائی یا جابر العزم الکثیر، یا جابر العزم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے رب. داولی ہوئی زکا پدے باندے دا تمام کائنات اتباع او دا ڈاکٹرانو اتفاق دے چې کله هډو کې مات شي د هډو کې جوړولو د پاره هیڅ سلوشن، هیڅ دوايي نشته. هډو کې جوړولو والا رب العالمین په خپل ده، صرف دومره کار دی چې هډو کې کم ځای نه مات شوی دی، په هغه پوزیشن باندې هډو کې کېدا برابر کا چې ټوکړه د ټوکړې سره ولګي، بیا د جوړولو او د پیوند کولو والا څوک دی؟ اللہ دے. ذکر سردار دو کونین آواز کئی اللہ تا یا جابر العظم الکثیر، اے دما تو ہڈو کو جوڑولو والا ربام. نو جابر دو اردو معنی ندا، جابر ویلے کیگی د ہڈو کی جوڑون کی تا اللہ تا ہم زکا جبار وئی چھ اللہ پاک د زیاتو ما تو ہڈو کو جوڑولو والا ذات تے. دا اللہ دا جبار نم معنی دا ندا چھ اے جبر کرنے والے ذات، نا نا. او قہار دا اللہ پا نمونو کے قہار نم چھ دے دا معنی ندا چھ اے قہر اور غضب کرنے والے.
دا اللہ پا تمام نمونو کے زما چی سمرا خیال دے یو نمم داسی نشتا چی آغا اصالتن صراحتن پا غضب او پا قہر باندے دلالتو کی نا دا اللہ سمرا نمونو چی دی آغا پا رحم او پا کرم باندے دلالت کی نو قہار ویلے کی گی اے غلبہ پانے والے ذات قہار اے غلبہ پانے والے ذات اے دا سے ذاتا چی تا پا ہر چاو پا ہر سباندے غلبے والا ہے پا ہر چا باندے اچتی نو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ویچے سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم بام کلچ منگل تقریر کولو خطبہ بیویلام نو فرمائی احمرت عیناہ وعلا صوته واشتد غضبه وی سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم بکلچ منگل تقریر کولو تقریر خطاب بے کولو نو احمرت عیناہ سترگ مبارک بے تک سریشوی سترگ بے تک سریشوی وعلا صوته آواز مبارک بے اوچت سے ڈیر زیاد پوچت اوچت باندے بلگیاش واشتد غضبه او جوش او جذبہ بے ڈیر زیاد اوچت اشوام کأنہو منذر جیش صحابی فرمائی چھے سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا سی تقریر و دا سی خطاب بے کولو لکچے او سڑے ولاڑی دا قوم دا یو لوئے حملے والا نہ یرئی او دا اعلان کئی چی وہ قوم فلنے قوم پتاسو باندے حملے دا پارا را روان دے فلنے قوم تاسو باندے دا جنگ کولو دا پارا را روان دے زانتے بچ کے او زانتے بچ کئی یو سڑے چی یو قوم تا دا اعلان کئی چی دشمن در باندے راگے راو خط در باندے نو سمر عجیبہ درد سر باغا آواز کئی سمر اوچت آواز سر بنے گیائی سمر تر سر و درد سر بنے گیائی نو سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم باہر تقریر ہر یو خطاب بے دا سے درد سر کولو دا سے درد سر بے کولو چی احمرت عیناہ آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی سترگ مبارک بے تک سریشوی دا دیر زیاد دا فکر دا وجنا دا دیر درد دا وجنا زکبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو یو تقریر یو یو خطاب یو یو دعوت سر بدا سے خلق بدل شول او دا سے معاشرہ بدل شوام خلقوں کے بدا سے عجیب تبدیلی راغلا چھے ٹول کائنات بحیران شو صحابہ کرام یا خو پرون جاہلان عرب بل لے کے دو یا خو ورطا ٹولو عربو کی زیاد جاہلان ویلے شول یا خو دمرا ظالمانو دمرا بے درد خلقو چخ پلے جواندے لونا بے خاورو کے خاخولے یا خو دمرا بے ترسو چپ معمولی خبرو باندے بے کلونو پورے جنگونا و بدیانے کولے یاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو آواز باندے داسی مسلمان او داسی ایمانداران شل چا اللہ فرمائی چھے تمام کائنات دا تمام کائناتو ایمان مالا ترہا وقت پوری قبول نہ دے مالا ترہا وقت پوری دے چا ایمان قبول نہ دے چھے ترسو پوری داغ ایمان دا صحابہ کرامو پتل باندی صحیح اتراو شوینی یا خو جاہلانو یا خو ظالمانو او یاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو تقریر او پیو دعوت باندے دا سے خلق تے جوڑ شول چی قرآن کریم اغوی تا دا سے معیاری خطاب ورکو چی دا بلچا ایمان با ہم حل معتبروی چی اغا دا صحابہ کرامو پشانشی دا ولی دا پیغمبر علیہ السلام خطاب دا پیغمبر علیہ السلام دعوت دا پیغمبر علیہ السلام لیکچر اب دمر دردناکو فرمائی احمرت عیناہ آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی
د ډېر درد د وجې نه به سترګې مبارکې تکې سرې شوې. وعلا صوته آواز به اوچت شو، اوچت آواز سره به آواز کولو. بل حدیث مبارک کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو خبره به چې کوله هغه به دوا دوا درې درې ځله کوله، دوا دوا درې درې ځله به وایو خبره کوله، د دې دپاره چې د خلکو سمجھ کې راشي. توک سے دبین کویو کے رائٹ مڑے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بسترګ مبارک سرې شوې، आवाज به اوچت شه. احمرت عیناه وعلى صوته، او आवाज به اوچت شو. واشتد غضبه، او جوش و جذبه به زیات شوا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سے درد سره به خبره کوله چې د هر مسلمان په زړه کې باغه کوزه شوا. او کله چې خبره په درد سره کیږي وی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. چې زړه نه کومه خبره راوځي، د زړه د گہرایانو نه کومه خبره راوځي، درد ور سره ملګری هغه د بل چا په زړه باندې خامخا اثر کوي، بشرطه چې مد مقابل ظرف لري، بشرطه چې مقابل انسان ظرف لري. کله چا ظرف نه په خوشي ګټه باندې ډېر او بواچوا هغه کې ډن نه ودرېږي، خو چې ظرف وي چې وب په واچي نو خامخا پاغه کې ودرېږي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدا سے درد سره بیان فرمایلو چې आवाज به اوچت شو او سترګې به سرې شوې، او دا سے اعلان به وکړو چې بعثت انا والساعه كهاتين. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدا دو غوته دا سے کړې چې اے خلقا ز او قیامت دا سے را لګلی شویو لکه چې دا دوی غوتی سمره نږدې دي. دا دو گوتی چې کمیلی وا د منځنۍ گوتا او بل د اشاره والا شهادت گوتا، دا دواړه به داسې ونیوي. بعثت انا والساعة كهاتين، اے لوگوں میں اور قیامت ایسے قریب قریب بھیجے گئے ہیں. اے مسلمانانو زو قیامت ډېر زیات نږدې نږدې را لګلی شویو، لکه څنګه چې دایوا ګوتا د بلې ګوتې سره نږدې ده، امدارنګي ګوره قیامت ما سره نږدې ده. علماء لیکلي دي چې وختینی انبیا چې څومره تیر شوي دي، هغه انبیاء کرامو به کله د قیامت علامات خپل امت ته ښودل، نو ورته وی به چې د قیامت ټولو نه لوی علامه دا ده چې آخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیدا شي. دا به د قیامت په غټو علاماتو کې ګڼله، یعنی قیامت دومره نږدې و. بیا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو، گویا کې د قیامت لوی علامه ښکاره شوه. اوس که د چا ذهن کې دا اعتراض راشي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو چې فوت شوی دی 1400 کاله وشو، 15مه صدی شروع ده، او په د 1400 کالو کې قیامت را نغې، دا څنګه نږدېوالی و؟ نو ګوره یاد ساته کچره د دنیا عمومی تمامی عمر حساب کړی شي، کله نه چې دنیا پیدا کړی شوی ده، دا ټول عمر کچره حساب کړی شي، نو دا 1500 یا 2000 کالونو پکې څه حیثیت نشته. دا به واقعي بیا موږ تاسو ته ډېر نږدې وښکاري. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې یاد ساتئ زه او قیامت ډېر زیات نږدې یو. ما پسې نږدې قیامت را روان دی، زه پیدا شوم، ما پسې قیامت نږدې را روان دی. بیا به وی اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا بے فرمائل وی بے چھ گورا بہترین کلام پا تمام کائنات کے دا رب العالمین کلام دے. دا اللہ دا کلام نا بہترین کلام بل نشتا. دا تمام کائنات کلام را جمع کا، دا تمام کائنات خبر را جمع کا، دا تمام کائنات مضامین را جمع کا. دا اللہ جل جلالہ دا خبر و پشان خیستا و خواگے اور پر مغز خبر کائنات کی دی ہچ چانے دی. دا اللہ جل جلالہ خبری فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین خبر دا اللہ جل جلالہ خبری. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین دا زندگی سرگزشت اور بہترین زندگی بہترین کردار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. تلل و راتلل و چتے دل پورتکے دل دا زندگی دا دنیا زندگی کی معاشرہ کی وقت رولو چکم مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے دے، دا سے بہترین زندگی دا بلچانشتہ لکہ دا پیغمبر علیہ السلام. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا پیغمبر علیہ السلام سنت دی عظیم سنت دی. پیغمبر علیہ السلام بلزے کے فرمائی چھے کل ز وفات شم زما د وفات کے دون بعد دیر مختلف قسم اختلافات بروزی. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا فسيرى اختلافا كثيرا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھ لے گا. وہی سوچ زمانہ بعد جوندی پاتی شی ڈیر زیادہ اختلافات بوئینی. سوک بوئی دا کار سنت دے او سوک بوئی چھے نا دا کار جائز دے او سوک بوئی چھے دا نا جائز دے. سوک بوئی چھے دا کار کہو سوک بوئی چھے دا کار نکہو. سوک بوئی چھے دا دین کشتا او سوک بوئی چھے دا نشتا. ننا کا وقت دے منگی پختل استرگو باندی وینو اختلاف زیاد شوے دے. سوک یو شے دین جوڑئی سوک بل شے دین جوڑئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائلو کل چدا سے وقت راغے چھپاغے کے اختلافات زیاد شول، سو کوئی چدا شتا و سو کوئی چدا نشتا. ناغا علاج فرمائلو فعلیکم بالسنہ وسنت الخلفاء الراشدین. کل چدا سے اختلافات راشی نو تاسو باندے لازم ادا چھے تاسو زما سنت مضبوط راونی سئی، زما حادثو پورے مانگول خخی کئی او دو خلفاء راشدینو پا سنتو پورے مانگول خخی کئی. سمطلب کم شے کا زما پا حادثو کے وہ، کم شے کا دا صحابہ کرامو پا عمل او پا کردار کے وہ، نو بیائے منئی او دا وے چھے دا شتا دا دا ثواب شے دے. او کا کم شاید صحابہ کرامو پا دور کے نہ معلومے دا او زما پا حدیثو کے نو. محدثینو ڈیر عجیبہ قواعد لکلی دا بدعتیانو دا رواجیانو دا رواجونو دا بندولو دا پارا. فرمائی چی کلا یو کس یو انسان دا دعوی کئی چی دا فلانے شے ثواب دے یا دا فلانے شے ثابت تے دا دی کول شتا، نوی تتنا دا کتاب دا حوالے تا پوس مکوا، دا کتاب دا حوالے تا پوس تے مکوا. زکا چی کتابون خود دنیا خلق لکلی دی، شیعگانو کتابون اشتا، دا قادیانانو کتابون اشتا، دا بریلیانو کتابون اشتا، آغین علاوہ دا دیرو گمراہو فرقو
د باطل فرقو کتابونه شتا چا چې سخوا خشوي دا غي په کتاب کې لیکلي دا ناغه به تعالی د کتاب حواله او خیر رساله به درته او خی چې دادی په دې کې لیکلي دي وی سلوه عن السنه تاسو چې چانه تپوس کوي د حدیث تپوس ته کوي چې دا کم کار ته وای چې شتا د عمل په حدیث کې وخای دا سه حدیث کې مال دا کار وخای چې هغه صحیح حدیث وی دا غي سند صحیح وی دا غي راویان معتبر وی په دا سه روایت کې مال دا شی وخای که په حدیث کې راغلی دی علی الراس والعين مال منظور او قبول دی که په حدیث کې نه دی راغلی نو بیا د ځان نه ما جوړاوه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سه وخت کې فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین بیا زما سنت او زما د خلفاء راشدین سنت مضبوط ونی صحیح وعزوا علیها بالنواجذ یو ځای کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مضبوطی غاخونو سره راونی صحیح زما سنت بل ځای کې سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي من تمسک بسنتی عند او تمسک کی په یو حدیث او په یو سنت باندې وکړه دا سه حدیث دا سه سنت چې په هغه قوم کې مړ شيو قوم کې دا غیر رواج نو قوم کې هغه شی خلق بد ګڼلو او زما سنت او زما احادیثو کې راغلي شوی ثابت شوی شی خو خلق پرې خو نو من تمسک بسنتی عند فساد امتی چا چې زما د امت د فساد په زمانہ کې د جنگ او د جدل او د جګړو په وخت کې چې دا خطرې چې څوک وایي چې دا شېشتا دا نشتا جنگ ته جوړیږي لکه موجوده وخت کې کچري څوک دا څه خبره وکي چې هغه د قوم د رواج نه خلاف وي هغه د علاقې د مزاج نه خلاف وي ستاسو علاقه کې پاول اورز خیرات لازمی ګڼلې شوی دی کسو کوای چې نشتا سبحان الله وی خیراتونو نه خلق منع کوي قبرونو ته زیارتونو ته د خزو تلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړیو یو ځل پلار روانو غالبا لا د پردې حکم نه راغله لری ځای کې یو جنې ولیدا ابو داود شریف حدیث مبارک ده وی لری نه ورته داسې زیر شو ورته وی ملګرو ته چې دا فاطمه نه ده زمالور فاطمه نه ده یراغ اخکاری ودره د پځای باندې چا جنې کله را نږدې شو نو هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها وا ورته وی چې یا بچیا چرته تلوي هغه ورته وی چې یا رسول الله یا بابا جی دې نږدې کور کې زما یو ملګری په حق رسیدلې و مړه شوی و هغه ملګری ته د کور والو ته تسلی د پاره ورغلې وم تعزیت د پاره ورغلې وم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې خبر ته خو نه تلې ور سره و یا رسول الله نیم تلې وی کته چره قبر لتلې وې نو تا باندې به د جنت بو هم حرام وې ابو داود شریف حدیث مبارک ده که خدای وخت من تراکه ان شاء الله د زیارت په باب به مستقل بیان کوو خو حالات داسې دي چې کله لوډ سپیکر خراب او کله سیشه او کله سیشه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لور ده زمون ستاسو د تمام امت خور ده آغا ورته وی چې کچره تو ور سره قبرستان او زیارت لته وي نو تا به د جنت بوی نه ویلې دله نن چې کله دریم اورد شي خزی بزان جوړ کی سنگار بہو کی آغا سے زان با برابر کی چی آغا سے زان خزلا صرف خاون لجوڑول جائز دی خزلا سنگار او ڈول خزلا تزیین او تحسین دسترگو ترول یا د شندو سرول یا د وختو غړول
یا د خیسته لباس اغوندل یا د بهترین صادر پسرول یا د بهترینو کپڑو اغوندل دا خزه د پاره د ثواب کار دی، خود خاوند د پاره هغه خزه لا دا کار جایز دی چې هغه په کور کې سترمنه ده، هغه سره کور کې لیور نشتا، هغه سره په کور کې لورځه نشتا، هغه سره په کور کې ترزوي نشتا، هغه سره کور کې د ترورزوي نشتا، هغه لا کور لا ترورزوي نورزي، ترزوي نورزي، لیور کور ته دن نزي. دا سي زنانا ته په کور کې سنگار ډول جایز نه بلکې ثواب دی په نیت د خپل خاوند باندې. او کچری په کور کې د خاوند او د سخر او د پلار او د سکر ورنه علاوه یا د سکتر او د سکم امانه علاوه بل څوک زی، دا سي زنانا د پاره ډول سنگار حرام دی. دا سي زنانا کا سنگار کوي د ماخام نه بعد دی کوي چې کله د خپل خاوند سره کوټې ته یوازې نه نوځي چې هغه کوټې کې بیا د هغه وخت نه بعد د هیڅ چا کار نه سوا د دې او د دې د خاوند نه، هغه ټیم کې د خزله سنگار جایز دی، کنیت جایز نه دی. زما استا خور لور د مرده په دریم ورځ باندې ځان سنگار کی، ضمیر نه دی د تاسو کی چې ما دا ځان چاله جوړ کړي، ما او تا دې تاسو نه کوو ولی کما او تا ته تاسو کو معاملہ به خراب شي، زکه چې نن سبا خپل لور نه او خپل خزینه ما او تا تاسو نشو کوي، ولی ما او تا د رب العالمین باغیان یو، ما او تا د پروردگار عالم بغاوت اختیار کړي دي، ما او تا د لوی رب الارباب حکم الحاکمین د حکم نه فرمانی کړي دا. الله په ما او تا باندې دا قهر نازل کړي دي چې ما او تا د پاره په خپل کور کې بغاوت جوړ کړي دي. ما او تا د الله خبر نه منو، نو لیکن ما او ستا خزولور زما او ستا خبر نه مني، ما او ستا د الله نه باغیان یو، خزو بچی ما او تا نه باغیان دي. دا د رب العالمین قهر دی قهر. زنانا د خاوندانو نه ولی باغیان دي، لونه د پلارانو نه ولی باغیان دي، زامن د پلارانو نه ولی باغیان دي، ځکه چې پلاران او مشران او خاوندان د الله نه باغیان دي. ما او تا د الله نه منو، بال بچ زما او ستا نه مني، خبره خلاصه ده. خو زنانا د خپل ځان سره وګوري، گریبان کې د سترګې وغړی، دې خپل ضمیر نه تپوسو کی چې د مردا دریم ورځ ده او زه د فلانی خزایم، د فلانی لوریم، د فلانی خوریم، ما دا ځان جوړ کړی دی، زه د دروازې نه بار روان یم قبرستان غاړې لازم، دا ما چا د پاره ځان جوړ کړی دی؟ که دا ځان د خاوند د پاره جوړ کړی، خو خاوند خو دلته نشته، خاوند خو کور کی دغه څه ده کنه، خاوند خو کور کی اغله خو کور کې ځان جوړول پکار دي. او که پردو سړیو د پاره ځان جوړ کړی دی، نو بیا دا خلک دشمنیانې ولی کوي. بیا خو چې پردي سړي له ځان جوړ کړی دی او پردی سړی ورغی لاس ور باندې ولګولو، پردی سړی ورغی بوی تلا ځان سره وی تختوله، پردی سړی ورغی خبرې ور سره وکړي، پردی سړی ورغی لاس ور واچو، بیا خو پیژن نه دی پکار، ځکه چې هغه ځان د هغه د پاره جوړ کړو. که هغه ځان د هغه د پاره نه جوړ کړو، نو هغه به لیده ولی. چاله چې څوک ځان جوړي هغه له ځان خي، چاله چې څوک ځان نه جوړي هغه له ځان نه خي. کله چې تا پردي سړي له ځان نه جوړ کړي، تا هغه ګوري ولی، او چې ودی ګوري نو تا هغه له ځان جوړ کړي دی، بیا بدی ولی کوي، دشمنیانې ولی کوي. عزیزانو د خزه قبرستان تتلل په هیڅ کتاب کې جایز نه دي. دې به ان شاء الله تفصیلی خبره کوو مخصوص جمعه باندې، چې اول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی و، بیا اجازت فرمایلو. دا منع د چا د پاره وا او اجازت د چا د پاره دی، څوک تلی شي او څوک نشي تلی. خدا دعوی سره زویم چې زنانو د پاره تګ هرگز جایز نه دی.
بیا پرا دو مردگانو لتلل دا خوڑو کتاب یو طرف تکے دا پا پختو پا غیرت کی دا خبر نشتا خو دنیا دا سے شوے دا شیطان دا سے زما استا پا دماغ سور شوے دے چه ماو تا دنیا دا بغیرت کارو نکو دنیا دا بغیرت کارو نپختان کئی ماو تائی کو کم بغیرتی دا کم دوسی دا کم نافرمانی دا چه ماو تائی نکو خو کسو کرتا ہوئی چه تخوڑو پختون نئی تخوڑو غیرت نلاری بیا خفکیل شترکی نا غیرت نیو خالی غیرت با پما کی ٹکے نی خو کتم آتا ہوائی چه بے غیرت ہے بیا زخفکی گا دغا سیدہ کن دا پمن کے کمے دے دا پمن کے نقصان دے دا زمنگ دا ذہنیت و دا دماغ و خراب والے دے شیطان پمنگ دا سی جالا چولے دے چه منگ نے اخپل بے غیرتی اخپل دوسی اخپل دلتو بے منگ نے پٹکڑے دے زما خزا پردی دے تروانی دا تمامی دنیا گور یاد ساتئی پا ایمان وایا ہر سڑے زان سراو گورئی دا سے سڑے شتا چاگا پردے زنالانا نگوری شتا دا سے سڑے دا سے بزرگ خودی ہوئی چیز دا سے پادی سی ہوئی چیز پردے زنالانا نگورم سوال نہ پیدا کی لکا سنگ چی تپر دے زنانا لگورے داسی بل گوری لکا سنگ تچ پر دے خور مور لگورے دغا سی بستا خور مور لخلو گوری نو ولی کور کے نبندائی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی سوک دا سی وقت کی چی امت کے بگڑاو راغلئی امت کے لوئی فساد راغلئی او حدیث یو سنت چی امت والا اوپری خیسو کے جوندے کی یو سنت فلہو اجر مئات شہید فلہو مثل اجر مئات شہید سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو سنت چے چا جوندے کو د سڑی د پارا د سلو شہیدان اجر دے د یو شہید اجر سمر عظیم اجر دے چے د شہید سڑی وینی ساس کے زمکے لالا نوی رسیدلے چے اللہ ورطا تمام گناہونا معاف کری د سلو شہیدانو اجر حالا ملاویگی چی کلا دا ټول قوم تہمت پسر باندے واخلے ټول قوم کی خلقو تا ہوئی چی زچا سر دا خزو تل راتل نکوم زما ترزوے زما ترورزوے زما رشتہ دار دے زما کور تا نرازی او زد چا کور لنورزم خلق بتا پسی دیر خبریو کی سوک بوئی چی پخپلو خزو اعتماد نشتا وہی بکن نمڑو پخپلو خزو بدگمان دے ویا تا پی خگمان کوا تی خیر دے بازار تا ولے گا ستا پی خگمان دے نو تی بازار تا ولے گا اڑو پی برخما چا زما خو پی خگمان ندے خگمان دا مطلب دے چی بے جماعت تا سوک رو باسی دا خگمان دا مطلب دے ستا مور دا ستا خور دا خڑیر اعتماد دے دے اور باندے نو دا دے دا مطلب دے چی جماعت تا بے رو باسی یا بے پردو سڑو لخی نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دو قوم او د خلق تہمت پزان باندے والی او دا سے سنت جوندی کی چاگا سنت مرشیوی لکا موجودہ دور کے مردہ د سنت پا طریقے خخولو سنت رکشیوی دی دوادہ سنت طریقے باندے د خزر آوستلو سنت رکشیوی دی چالا د خور لور د سنت طریقے باندے د ورکولو سنت رکشیوی دی خلق خور لور د سنت پا طریقے نہ ورکی ودون خلق د سنت پا طریقے نہ کئی مردہ خلق د سنت پا طریقے نہ خخی نور خلا پریدا چی جماعت تا تگورا تگم د خلق د سنت نہ خلاف دے یو بل سر تعلق ساتلو ہم د خلق سنت نہ خلاف دی پیغمبر علیہ السلام دا سے وقت کی فرمائی دی فرمائی لی اچھے کل دا سے وخراشن فعلیکم بالسنتی و سنت الخلفاء الراشدین دا سے وقت کی اختلاف چی راشن زما سنت مضبوط راونی سی او چاچے یو سنت جوندے کن دسلو شہیدان و عجر بوالا اللہ ورکی خواغا سنت چی پاغی سنتو باندے خلق تعالی گوتا دروگ دئی خلق تعالی بدر دے ور باندے وئی خلق تا تا بدر دوائی دا سے سنت دے کا جوندی کرل
نوجوانه کی گیری پر خودلو سنت ورکشوی دی. هر سړی وایي چې د ګیری پر خودل دا د بوډا کار دی. کله چې سپینګیره شم بیا به ګیره پرېدم. نو کچره څوک دا سنت ژوندی کی چې په ځوانۍ کې الکوالی کې ګیره پریدي، خیر دې خلک دې ورته بوډا وایي، خیر دې خلک دې ورته شیخ وایي، خیر دې خلک دې ورته صوفي وایي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د سلو شهیدانو اجر به ولا ورکا، الله به ولا د سلو شهیدانو اجر ورکي. دا سه سنت چې ژوندۍ کی چې هغه خلکو ایر کړی وي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بہترین کلام در رب العالمین کلام دے اور بہترین زندگی چیتے رہی آغا بہترین ژوند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژوند دے. بہترین ژوند بہترین نمونہ دا پیغمبر زندگی دا. وشر الامور محدثاتها دا تمام کائنات بدترین کار، بدترین کار سشے دے محدثاتها پا دین کے نوی کارون رائستل، پا دین کی نوی کارون رائستل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی شر الامور تمام کائنات کے بدترین کار دارے چی پا دین کے نوی کار راو باسی. کل محدثت ضلالہ ہر یو نوی کار پا دین کے دا گمراہی دا. دین کے چکم نوی کار راوزی آغا گمراہی دا. بعض خلق وئی چې نوی کارونه خډیر دي، پنکم نوی دا پیغمبر علیہ السلام پنکھے ته نو ناس، لوډ سپیکر پیغمبر علیہ السلام نه دی استعمال کړي، گاڑی کې پیغمبر علیہ السلام نه دی تله، وای کنه وای کرسی کې پیغمبر نه دی ناس. دا ټول نوی کارونه دي. نو بیا دا ولې تاسو کوي؟ ګوره یاد ساتئ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر ځای کې چې دا فرمایلی دي چې بدعت گمراہی دا، آغینا مراد سشے ما لیسا منہو، کم چی پا دین کے نہ دے، کم چی دین کے دے، کم نوے کار چی چا پا دین کے راوے استاغا گمراہی دا. کرسے خود دین کے نہ دے کن، لوڈ سپیکر دین کے نہ دے، وغیرہ پانکے او دا گاڑی دا پا دین کے نہ دی. دین کے کچا نوے کار راوے استو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر یو نوے کار پا دین کے رائستل دا گمراہی دا، اور ہر گمراہی چکم دا غب سڑے جہنم تبوزی. پا دین کے نوے کار بسنگئی لکا سڑے وئی چپاول عورت خیرات کول دا خو مستحب کار دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ ثبوت نشتا او ته مستحب ورتوي لازم یې غني. د درېمې ورځې خیرات، د جمعې خیرات، د سلوخته خیرات، د کالیزې خیرات دا په دین کې نشتا، دا تاو ما ایجاد کړی. ګوره یو خیرات ته خیرات په دین کې شتا. که څوک د خیرات او د صدقې او د زکات نه انکار وکړي نو کافر دی. خیرات شتا خو ورځ مقرر اول ورته نشتا چې اټول خلک به په دریامه کوي، په جمعه به کوي، په څلوېښته به کوي، کوي کنه کوي د مردگانو والا خلک دغه دا په دې علاقه کې گویا کې دا بدعت ولی دومره لویه گمراهی ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بدعت لویه گمراهی ده. بل ځای کې حدیث مبارک کې راځي لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا عدلا ولا صرفا ولا حجا ولا عمرة او كما قال. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کم سڑے پا دین کے نوے کار کئی اللہ بے نہ فرض عبادت قبول کی، نہ بے نفل عبادت قبول کی، نہ بے حج قبول کی اور نہ بے عمرہ قبول کی. کم سڑے چھ بدعات کئی دین کے نوے کار چھ پا دین کی نشتا دے ثواب گنی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ دے با تمام عملوں نہ کئی اللہ بے نہ قبلی.
نمونز نہ روجا نہ حج نہ زکات نہ جہاد. قرآن وہی قرآن کریم فرمائی سورت فرقان دے غالباً 23 نمبر آیت تے اللہ جل جلالہ فرمائی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللہ فرمائی کم خلق چی بدعت کئی پا دین کے نوے کار کئی زبداغا عملونو تا وروڑان دے شمام اور دا سے بے اگرزو هباء منثورا لکن اڑتا ہوا گرد لکا گرد چھے دا سے پکے والا ورکی دا سے بداغا طول عملونو اسوزوم یو شیب قبول نشی. بل دیکھیں اللہ فرمائی هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا سورہ کہف تے 103-104 نمبر آیت تے اللہ فرمائی هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا ایا تاسو ته نه خایا دا سے خلق چې هغه تمام کائنات کې ډېر د خسران او د نقصان والا دي ډېر زیات د نقصان والا خلق دي. څوک دي الله الذین ضل سعیهم هغه خلق چې دا غوی تمام کار روزگار تمام خواری او کوشش تمام عبادت رایگان شید ضل سعیهم ہر سے تبادی وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وی دا سے خلق در تو خایم چې دا غوی ټول عمل تباہ و برباد دے وهم يحسبون او دوی دا گمان کئی انهم يحسنون صنعا چې من خډیر نیک کار کوو د دو گماندار چې زه ډیر نیک کار کوم الله فرمایي چې ما هر څه تباہ کړی دی یو نیک کار نشته. دا سوک دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا خلق دی چې کم شی په دین کې نشته او د دین جوړ کړي دی او د ثواب غني پوهیږئ کم شی په دین کې نشته او د ثواب غني او د مستحب غني دا ولی دومره لوی ګناه ده. دا د کفر و شرک پسې دریم نمبر لوی ګناه بدعت ده. ولی زکا چې کڅوک نور گناهونه کوي زنا کوي قتل کوي ٹی وی ګوري ډش ګوري وسیار ګوري غیبت کوي قتلونه کوي نو هر یو سړی چې دا گناهونه کوي ځان سبولی ګناګاری بولی کنه بولی چرته یو قتل بدر تدانی ویلی چې ما قتل کړی دی ډیر خمی کړی وای بچ د خدای ګناګار یم. د ټی وی د وسیار لیدلو والا امدارنګي زناکار او غیبت خور سړی ته وایا هغه بدر ته وی چې ګناګار د خدای ځان ګناګار بولی او کم سړی چې ګناه کوي ګناه ورته وی الله بچرته توفیق د توبې ورکی او کم سړی چې ګناه کوي ثواب یې غني دا سړی چرته توبه نه وباسي ځکه چې هغه خو ثواب غني تداول ورځ خیرات ثواب غني دریم ورځ باندې ثواب غني زیارت ته د خزو لګل ثواب غني سلوختی ثواب غني جمعه ثواب غني کالیزه ثواب غني نو د دین توبه خو نه وباسي بلکې تا ته چې سو کوئی چې مې کا شیطان درته چې وګوره نیک کار نه دی من کوي وای درته کنه وای الله دومره لوی ګناه ولې دا شمار کړی دا ځکه چې دا الله جل جلاله سره د بغاوت عالم وچتول دی گویا کې مطلب دا دی چې الله هم شی فرض کولای شي الله هم دین جوړولای شي زم دین جوړوي شي زه هم ځکه چې تا د ځان نه خیراتونو تورز مقرری کړی دي خو گویا کې ته وایې چې زه د خدای داویدار یم زم خدای نه څه کم خونه یم. کم سړی چې په دین کې نوی کار کوي هغه الله سره ځان مقابل ګڼي او هغه د پیغمبر علیه السلام نه او د صحابه کرامو نه ځان زیات دیندار ګڼي. خیال داره چې پیغمبر دومره دیندار نه وو هغه د دریم او د سلوخته او د کالیزي خیرات نه کړي زه دا هغه نه زیات دیندار یم زه کوم پوهیږئ دومره عظیمه ګناه ده بدعت. بدعت هر هغه کار ته وایي چې په دین کې نوی کاری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو نه او تابعین او اتباع تابعین نه امام ابو حنیفه رحمت الله علینا هیڅ ثبوت داغینی او خلک ثواب غنی ځان نه یو شی جوړ کړی لکه زمنګ تاسو په علاقې کې څومره رسمونه چې دي دا ټول بدعت دي. د مردا شوما یو مردا پاسې جایز خیرات ته پټ خیرات ورکول چې د ریاکارۍ نه پټي آغاز ثواب شه
یو د ریاکارۍ خیرات ته په اوله ورځ په دریمه په جمعه په څلوېښته په کالیزې او قبرستان ته د ښځو تلل دي یا نارینه سړي زیارت لذي لري زیارت لذي پیر بابا لازم کاکا صاحب لازم کربوغه صاحب لازم دا څوک ثواب غني دا معظمه ګناه ده نږدې مردگانو لورشه دعا ورته او کلر مردگانو ته دې ځنه الله دعا رسي نه رسي نږدې مردگانو ته په دین یا ورشه چې مال مرګ رايات شي بس د زیارت ته د تللو سنت طریقه دا ده چې نیت بده دای چې مال مرګ رايات شي دې نیت باندې باندې چې زالته دعا وکم دعا خو دې زینم کیږي دعا خو الله هر ځای نه رسي الله دعاګانې پټینا الله خیرتونه پټینا ور رسي خطبه ورزه د دې لپاره چې مال مرګ رايات شي زنانا باندې بوزي ودونو کې چې کمی طریقې دي ثواب یې غني دا ټول بدعت ده منځونو کې مکمې طریقې دي چې مولا سره په یو ځای لاسونه پورته کوي او په یو ځای ښکته کوي دا هم بدعت ده ځان ځان له دعا کوي ګنټه ګنټه دعاګانې غواړي په جمع باندې دعا صرف اتفاقی کا کله وشي باقی نشته خو همیشه مولا ته سترګې غړول چې غداسي کی تداسي کی چې غداسي کی تداسي کی دا اتوماتیکل حربه په اسلام کې نشته دا د بجلی بټن اسلام کې نشته چې مولا داسي کی تداسي کی او که غداسي کی دا خو سره مانځه کې ده مانځه کې چې مولا داسي ودرېږي ته به داسي ودرېږي چې هغه ټیټ شي ته به ټیټ شي چې هغه داسي شي ته به داسي شي چې هغه سجدې ته لاړ شي ته به سجدې ته لاړ شي سلام نه بعد ستا مولا سره هیڅ کار نشته مولا به ګنټه دعا کوي ته 10 غنټه وکړه مولا به 15 منټه دعا کوي ته غنټه کوا مولا به ډېر دعا کوي ته به اډو نه کوي مولا به اډو نه کوي ته به غنټه کوي ستا خپل کار دی او د مولا خپل کار تاسو به مولا ته داسې سترګې نیولي هغه به وظیفه کوي تاسو ورته ګورئ چې هغه داسې کی تاسو زر سره داسې کې لکه چې بټن مو چاووالو دا ټول بدعت دي ځان نه دین ما جوړوي ځان نه دین تاسو عید منځونو کې که زندگی خدای علم دا زمنګ به عید پورې ژوند دی بني اختر مبارکي خلق ثواب غن یو کور نه بروزي چې اختر منځ شي هو اختر دې مبارک شوی کنه وي دا چټ بدعت ته د څومره کتابونو حواله چې په دې باندې پیش کوم نو کمی دي ان شاء الله وخراشي په دې به خبره کوم یو کور نه راوتلې او چې سلام دی وګرځول غېږ دې پر اوسر خوله ولې هندستان نه راغسه څه چل دی او کيو سړی تا مخ کې نه دی لیدلې په دې ټیم کې دی ولیدل لاس ته ملاو کو ور سره یا مسافر دی اختر کې کور تر غلې غېږ دې ور سره ملاو کړی هیڅ باقی نشته خدا اختر مبارکه د پر لاس ملاول دا اختر مبارکه د پاره د غېږی تر خول چټ بدعت ده دین کې نه کار دی صحابه په دور کې دا شی نو اختر د مبارک شه اختر د مبارک شه دام بدعت ده او د دې موقع باندې که چا سره ملاويږي بل دعا کا مونږ روزه دې الله قبول کا عبادت دې الله قبول کا حج کې دې الله نصیب وکا الله دې اولاد صالح ہونے کا ملک الله دې دنیا مصیبتونو ولې لګي دعا جانی دي چې دا کمه مشهور دا مبارک شه مبارک څه شی مبارک شه دا بدعت ده دیتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هر یو نوی کار والا به جهنم ته ځي نو عزیزانو بدعت هغه کار نوې کار چې پیغمبر علیہ السلام د صحابه او زمانه کې نوی شوی او تی کوي او د ثواب توقع ته نه غاڼې نو دیتا بدعت وای او دا بدعت چې پچا کی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مشکات شریف حدیث مبارک ته قرآنی آیتونه په دې خبره گوادی چې کم سړی کې ذره برابر بدعت وی دین کې نوې کار پد کی الله به حج نه قبلای عمره به نه قبليږي jihad به نه قبليږي مونږ به نه قبليږي لا صرفا ولا عدلا نبی نفلی عبادت الله تقبل وي نو فرضی عبادت ولې دې ځان نه الله جوړي دې ځان نه پیغمبر جوړي چې هغه کس شیش جایز کړي زم جایز ولې شم پويږي کنه دا سه نور ډېر بدعات دي خو ماته معلوم نه دي ستاسو علاقه کې به خدای خبر څه کیږي زمونږ علاقو کې چې څه کیږي ماته معلوم دي ستاسو علاقو کې چې څه کیږي ټول ماته نه دي معلوم خو چې کم شی په دین کې نوې کار دی ثبوتی قرآن او حدیث کې نشتا اجماع امت او قیاس کې هغه شی بدعت ته هغه نه ځانونه بچ کې او هغه شی د خپل معاشره نه ختم کړي ٹھیک دا واخر دعوانا الحمدللہ رب